الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیرشم نمبر آیت ده سورة شورى. زما وسوسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت کی شروع د نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکه قصی ابن کلابه د پوره خبره رسیدلې و. اجمالی د ته داسه اعاده دا و چې ابرهه په یمن کې اولي آبادی جوړ کړ القلیس، او مقصد به دا و چې د یمن بادشاہ د حبشه بادشاہ د نجاشي خوشاله کی او بل د حجر او توجه دی خو راوړی درڅو پورې په یمن کې آبادی نه راشي او د خلکو د مالونو راجمع کی. د بنی کنانه نو جوان ورغه د هغه کوټي تقریبا وګي په ګندګۍ باندې و دین ورسته به د ابرهه غوسه کېدل. تقریبا 70,000 فوجیان د حرم په طرف باندې روانول. نجاشي بشر اطلاع ورکړ چې د عربو د کار څنګه سره کړی دی ورشو دا وې د کوټه ورانه کا خاصه خصوصي پیری ورته راولې کو د محمود بنامه دولس بلال ورته نور مرګ د حرب افریقین راوسته. عربو کې دا خبره مشهوره شو چې ابرهه سره د فوج در روان دی او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي. څه به کېږي او څه مسله به نه کېږي، ولې مسله جوړه شو. چاویل جنگ کوو، چاویل غرون له زول سره ویل او چاسه، لیکن اولنې قوم چې ابرهه سره واوختو بني خصعم یا خصعم قبيله دغه ابرهه فوج را بلنجراغه قوم مات کې، لیکن دا کوئی چې کوم مشر وسو نفر د قیدی کې ابرهه ویل چې ما به وجنه نه زمانه ډېر فائدې والي او طبيعت له حسن ډېر حلیم انسان دین ورسه به دیم جماعت بنو خزاعه دا وی سره مخامخ شو. نوفل ابن حبیب دی مشر ای سره جنگ وکړي، لیکن ماته او خړه دا قائد او قومندان ورته اسیر کې بني ثقيب ورجکل راول شي دا ورته ویل چې موږ تاسو سره د شو سره بلاس باندې درکو چې د کعبه د ټول لاري ګذري تاسو له وخه او د عربان او وی سره کعبه ورانه کوي. مغمس علاقه و دجره جکل بلوغه در ورشدون الله اسلام مردار کی چې د مردار کې عربان بشکل بدیلار باندې تیرې دل دره د قبر پر کاڼ باندې وشتو چې دا هغه خراب شړې د خارجین نه وشتو د حرم د ورانې لپاره. حدیث ابو داود کې راځي رسول الله فرمای و ما بده سره جمع کړي ویل لکه څنګه چې د خلق د باروغال یا ابروغال د قبر تیګو باندې ولي، لیکن دو قومندانان د نور او اسود ابن مسعود او حناطه اسعد په دې مناسبت باندې لګلو چې د خلکو د عملونو قبضه کې واله. حناطه له ویلې ته ورشه د عربو له اعلان ورکاو د شي ورته وای چې کم خلک اراده د جنگ لري را میدان نشو که تسلیمي ورکوي نو ام احوال راکې خلک چې کم ټول د سیمه مسله شروع کړو جنگ به کم کیفیت باندې وشي. د عبدالمطلب سی یو دوسو خان دی خلکو ځان سره وشي وراغه د ډیر یو اوچت انسان دی چې ان شاء الله اوس سیرت کې د مسله روانه ده. ابرهه یو تخ ځان جوړ کړو په هغه باندې ناسونه دیم خو ونه غنل چې عبدالمطلب زما سره به تخ باندې کینی وړاندې ورغه ورزل د مذاکرات کو کینو ولراله عبدالمطلب سی ورته ویل چې زما دوسو خان څخه قومندان راوښي اسود بن مسعود ای په سر عالم به ما ته خبرې روچت همت والا سړی د څومره کمزور خبره دی وکړه وو خو به سي دا قیامت سي ویولي وزما دماغ له خدا خبر رااله چې ته عثمان طلب کوي چې د کعبه مورانه و دا وکاو ډیر روچت خبره بل راوړي ورته ویل چې د خپل مالک د زر وکانو مالک هم څنګه د بشراغله فوج روان کی د کعبه په طرف باندې چې کله روان کړ د وکانو له تشکیل چې ورکو ورتلل نو فعل ولي وکړه
ابرك محمود فانك في بلد الله الحرام. ورته ویل چې محمود فلا غور حرکتونه کې ته رب العالمین بده شو خار کې چې الله بر برباد کې به عزت لري وکړه. شعور به هغه ګونډه ماته کړوي والا د یمن په طرف باندې بچی دی وخ مخ واړو منډه به واخستا، شام له بچی مخ واړو منډه به واخستا، په بل طرف باندې روانو کو کعبه له ورتلو ته ور راوښ راوړل په دې سری والو دا نور پلان تشکیل کړه دام نتلل شکر دا مسره شروع شو. رب العالمین دا مرغانو په صفات باندې بمبار په خلکو باندې وګي چې ټوله مردار کړ، صرف ابراهه وتخذ لاړو یمن له هغه من الله د جزام مرز ولګو الته چې ورشه د سیرت وللی کې دا بدن د شو لګره اګي نشي وړي کې ونه بچي پیدا شي څنګه چې د یمن له داخل شو وی ورته چې کارو شو غړي ټک بل شو سینه عیسی مردار شو. دا څنګه الله قهر دې په خلکو نازلو یقسم د بچو هغه بل د بځبانه مقرر شو دغه نور څه به مسروقه سیب زیزن دایو نوجوانو د په دماغ کې دا خبره پرې وته چې ترسو پورې وداخله ژوند په ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شو تحریک په کار دی چې دین موږ خپل ازادي والو. کسرا بادشاہ لاړو هغه باندې جړه کړي ورته ویل چې تماله فوجین راکړه ترسو د خلکو نه ملک آزاد کم یره ودا کارز ما درسه نه کیږي ځکه دم نسوري واغم خبر وته. نعمان ابن مجری او سړیو چې دا د عرب بخاری بادشاہانو عراق نه لاړو دا په دماغ کې ورغه وته ور دا غسر مشوره وکم ورته نعمان بیا وې زمنګ د ملک د زمنګ د عمل د خلکو اشغال کړي دي د دې په خلاف باندې تحریک وکړ دي هغه ورې جنات بایب زه خوري کمزور ام دا کار نشم کولای لیکن زه یې د شو بادشاہ سره ټچ کوم رابطه کې بدراولم چې کې دې چې حکومت کو کې نو شیروان وې ډېر کړ بکسته سره زمنګ رابطه وکړه جوړم وکړه چې سودا سره وګو وځيږي. نو شیروان بادشاہ چې کله ورله ول راغله به بدی کیفیت باندې وې موږ د وسنه خو سن کېږي خو لزر دینار درهم ورکړه کله داخله سړي پیسې وړاندې کی دې څه به زیاتره ورته ویل چې مال فوج نه کدي پیسو باندې مزه وکم وې دا ولنو کله چې دې دربار نه بار وته یو له ورکړې بل له ورکړې بل لا څه پاتې شو هغه یې سره شي بات کړې ویلو زولي چې زره هغه کسان نو متماله پیسې راکې. نو شیروان چې کوم عمل لره هغه د بادشاہ لوي چې دا شری خو د شکار وکي یره په دې شړی کې څه کار شته چې پیسو لکه وسړی ټینګ چو بس دغه سړی به سړی دی اره ولای وی مقصد دې سره وی مقصد منا چې فوج را وی زمون مشوره وکړو خپل ملګری راجمه کړو څه شر بکار دی اصلي فوجین نو ورکو خو لیکن بری زندانونو کې چې دا کم خلک مې نیولې دا ورکو تقریبا یو تاسو کسان برابر شو دا عربو کې چنده وکړه ځوانان راجمه کړو ونیم زره کسان جوړ شو د جنگ کمانډر ورته هورس وټاکو کله چې دا د مشرق په طرف باندې روان شول جنگ جوړ شو نو ایستا د جنگ جوړېدل نه مخکې هورس ویلو چې لکه دا مشرق کم یو دی دا اسمانه شناس دی تعقیب ور دغه نه کته شو په وخ باندې سور شو دغه نه کته شو د کچر باندې سورلی شروع کړه نو هورس ویلي وی که خیر دا سړی په اسمات خو وجه دا چې ابنه حمار دا خو د خریب بچی باندې کینې سو داخله زمو مقابله چرته کولی شي ورغه بر سری اولو وی وجلو کله چې امیر هورس شو دغه نور سه برغه او بچی شو مرزبان دغه نور سه بل بچی راغه ابن تینوجان برغه نور سه بل بچی ابن تینوجان به بازان رضی الله عنه راغه بازان شکل راغه د صحابي دی د کسرا بادشاہ د خطر اوله ورته ویل چې والی د عربو کې یو جاهل پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک محمد رسول الله یادو یو احمقه ویغه مال دمکین راکې چې دشه بده کوم دشه بده کوم ورشه ولا ستړل اسما خواله راواله دي خلکو ډېر غروري چې کله د قدرت ورشي بازان چې پولیس ورولېګل د طائف علاقه چې کله رالل وختنه اورغله چې راکې بده علاقه کې محمد ابن عبد الله پیدا شوی دی او وکم ځای کې وي دشه تقریبا ومیا اتم کال رسول الله د بعثتو مدینه منوره دا خطونه یو ځل بل ځل شروع کړي و هرقل له ولېګل کسرا له ولېګل د عبد الله ابن حذیفه بن عمرانی بیا ټوټه کې ویم شو دی بادشاہ خو شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګيري خړېلې او سرونو برتانه پر خودري و دا ولې زمنګ رب منګله د شي امر کړي وخا زما رب هماله د شي امر کړي د شي ګيره وګدا کا او برتان کم
څه مجلس وکي زه وې څه مجلس به سبا وکړو چې کله سبا را لوي څنګه راغلی وې په دینت باندې راغلی چې تا بازان غواړي وې ولی وې د کسرا بادشاہ صاحب طرف باندې موږ را تشکیل کړیو چې دا خبرې کوي کسرا خو مردار شو ا دغه خپل بچي وجلې د پولیس ویل رسول الله علیه وسلم بارکه موږ د عقیده لرل چې دا بلېونی خو یقیني لیونی هغه شرط مړ کېږي د رباز منافقانو په دماغ کې دا خبره چې د لوی طاقتونه کاغه روسته او کابریکا او کاغه نور يهود نسوارای دا به چرتم خرابېږي نه که خرابېږي خدا واړه به خراب شي مسلمانان وېځي پښتنه وکي وېزو بازان لوي خبره دا رقم ترا هغه ویلې وکړه چرته یقیني مردار نو دا محمد الله نبی دی ایمان پر راوړو عليه السلام او کني به جنگ کو د کسرا بادشاہ بچي والی شو یا امیر شو بس دې بازار له خطر اولې چې ته سر د نظم والی شو پلار ملاړو ما وجلو بس ویل چې بل محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو خطر ورته اولې کو به صحابي شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو ویل یا رسول الله منګه مهاجر کې نه یو انصار کې نه یو موږ په کوم جماعت کې شو چې کله موږ ایمان راوړو تاسو زما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام وکي دغه پورې تیر شوی سبقو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو نیکه قصي یا قصي ابن کلام نن درځاله دا رسول الله نکري د وړاندې زمانہ کې یو څو پښته وړاندې دا ډیر وخیره فکرمن انسانو د ځان سره سوچ وکي چې کله را بالغ شو چې زمونږ د عمل کو دی بني خزاعون ولې دی مناسب دار چې دوی سره جنگ وکړو موږ د آزاد کولري کو اصلي بني جرهم منګي وي صاحب خو پرې دا د اسماعیل علیه السلام اولاد منګي د ابراهيم علیه السلام دا خلک راغلي زموږ په عمل باندې قبضه راغولې نو په کار دا چې موږ د دوی په خلاف باندې ودرېږو خپل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربانو سره ودرېده ویلې بالکل سیدا وی مشری هم څنګه شوړې خبره ورته وکړه عرب د مشری به ملکی کې بلکې هر انسان طبيعت کې دا خبره د جزره مشرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی د انسان دین زیات نه بربادي په نسبت سره دی چې دولېوان په دې ګډو باندې وخوشي شي لکه حرص بالمال او شرف مشتری په طلب د مالداري په طلب باندې څنګه مالداري راځم کو څنګه مشتران شو کله چې د عربانو وټاکو او ورته ویل تاسو موږ مشري او عربو د مشري په دې مناسبت باندې خسته چې د عرب حاجانو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې موږ د حاجانو خدمتونه کوو معنا او بور باندې وسکو دویم الرفاده چند خپل مابین کې راجمه کو په دوی باندې ډوړې خرچه وکړو دریم الحجابه چې د بیت الله د کوټه جوړ کو او څلورم اللوا چې میدان د جنگ کې جندس مونږ پلاس کی دا څلور خبرو لپاره د حاجانو د ابو مسله دا غو د ډوړې مسله د بیت الله د غلاب مسله او جنډه دا به چا سره چون هغه ډېر وشتمن خلک وو ویلې لپاره موږ د مشري الو خو چې دا مسله شروع کړو ایسا غ بني خزاعی لري کړه بني جرهم د بیرته رااله دی وخت کې دا وعده وکي وعده شو کې د څلور زمان رب العالمین دلا ورکړه عبد مناف عبد الدار عبد الشمس او عبد الدار مشر بچو دغه په دماغ کې د شمعتواله ممانه د شي خبره به ګډه وړه کوله خلکو ورته عزت پسترګه باندې نه کاته تبان چې د وسړي په دماغ کې یو مسلې نو خلک اغله به پوښتنه انداز باندې نه ګوري اما دا نور زمانہ عبد مناف او عبد الشمس او عبد غډیر مخوريز او چې انسانانو دغه اکرامونه د خلکو بزونه کې پراته و دی قصي ابن کلاب ویلي ویل زما خو د درې زمون خلک پیژنې او مشران دي زه د شکار کوم چې د ملک دا ټوله مشتري دا به عبد الدار لور کوم چې د مشري په خلکو باندې ومانم اگر کدا ماتوغنی ولې نه دي دارو ندویم جوړ کړه ندوه د امانه د مجلس زی عرب باندې کې نسخ پر مجلسونه به کول چې کله به د ودونو پروګرامونه یا بل مسله یا بل لوی جرګې به کول حتی تر دې چې محمد رسول الله د قتل اراده په دې کې شوی ده قصي ابن کلاب هغه وخت کې دا جوړ کړو به دوی په لاس باندې وراله نو د دې خلکو سره دا عبد الدار د زمانو سره د مشري او عبد الدار له ورکړو دغه نور سره به هغه زمانو سره خو حتی زماني شرابین شو یو بچی د شراب ورس کړی و نشه کې راغی حکیم ابن حزام د یو صحابي دی د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی او د شي ناشنا صحابي دی چې وصول شل کاله د ژوند دی شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړی دی شپېته کاله په اسلام کې معمر صحابي و د ماویر رضی الله په وخت کې دا وفات شوی دی
نو د دې عبدالدار بچی چې شراب سکلی و دا بار میدان لروت و نشو حکیم ابن حزام سره مخامخ شو لکه دا دارونه خرڅوي وي خرڅوي مې وي بصرفو باندې وي بزق خمرن په یو مشک شراب باندې وي دا زماش عربان راجمه کړه زو زر گواهان ډیرو کېر خلک دي عرب لیکلي دي واقص وي تاسو گواشه په دې باندې شديدي عبدالدار د بچینه ما دقدارونه دوه واقص په مقابل د یو مشک شراب دی ورکړه دی حکیم ابن حزام سره واه دا مسله وسره تر معاویه رضی الله په وخت کې د معاویه رضی الله په وخت کې د په یو لک درهم باندې خرڅ کړه معاویه په غشم شو ورته ویل بعت مکرمه قریش وته خو قریش عزت خرڅ کی دغه بجرګي کې دی او جلسې به کې دی او دا برګه اخر دا په یو لک روپے باندې خرڅ کړه حکیم ابن حزام ورته ویل چې کله محمد رسول الله راغلی د عزتونه د خلکو ختم دي لا کرم الا بالتقوا عزت بنئ مگر عزت چې چلی نشي کېږي هغه صرف په تقوا باندې دا څه خبره کوي ما په یو مشراو باندې خښو په یو لک درهم باندې مې خرڅ کړه او به ویل دا د خپل شخصي مفادو کې من راواله ما مصرف کې اشهدک زتا گوا کوم چې انها فی سبیل الله دا یو لک درهم را واخص او د رب العالمین په دې دین باندې خرڅ کړ ته نو اوس وختونه دا کوم چې ګټه ما وکړه کوا تاوان وکي د معاویه رضی الله عنه متوجه کول مراد و اگر که معاویه رضی الله عنه والد د رسول الله په ملګرو کې اوچت سیاسي دي خو کله دی مشر سړي په دماغ په مسله باندې خلاصيږي نه او د کشر ملګری په مسله باندې دماغ خلاص کوي متوجه کول ورته په کار و چې لکه فجرت په تقوا کې دي معاویه دا څه خبره کوي چې سیدا د عبد مناف زمانو د ویل عبد مناف د خپل چې زمنګ د نیکو قصي ابن کلاب د مشری جنډا رفاده سقایا او حجابا دا د عبدالدار د زمانو لور کړه چې تر څو پورې هغه په خلکو کې مشهور شو د مشهور زوی اگر کده چې معصوم غندې و وز دا مشهور شوی دی اسمه ته د خپل وظیفه بیرته راغلو څو پورې ودا حکومتونه دوی سره بعض خلکو چې دا ناخلو وګ جداله چې زمونږ کور کړی د قصي ابن کلاب او بعض خلکو چې دا موږ اخلو دغه مقصد پوره شنو رسکو خو په دې منځ کې ستر دوه بلاک شو یو جماعت د عبدالدار د زمانو په تایید کې ودرو د عربانو د بل جماعت د عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نکړي یو دم یو بل بشي توري راواخست عربانو کې بشي معمولی خبره مشو توري راواخسته یو درمګړي ګروپ د عربانو کې کینې سو شله کده یو بل بشي توري ماخله د خپل ملګری ورونه وښني د یو نسب خلک کینې راځي چې درګه به کې تور راغسل او دښمنی کول دا خو خپل دښمن په مقابل کې بکار ده اوس موږ اوسو د مسلمانانو په صفاتونو کې باسي دي وي يهود او کنه سوارا دي او نور غیر مسلم دي په مقابل کې اس نه کوي خو لیکن په خپل مابین کې دی بل بس اوچته اصلي راخلي قومي ماته ورته کوي چې لکه اسما په اسما کمانه برید کړي لري اسما د اسما کې اعلان کړي دا د لپاره ماته په کار دا د جاهلانو عادت انسان درڅو پوری چې مسلمان ثابت شغله اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او مليري باید خرج کړي محاکمه وڅن په کار ده وې د سی بو کو چې السقایا او الرفاده دا د جنو د خړو بولو مسله او د قشند د ډوډۍ مسله د عبد مناف لور کو د نور به د خیر د عبدالدار سره وډیره کړه د هاجرو د خړو بولو مسله او د خوراک مسله د محمد رسول الله نکله په لاس وراله عبد مناف سبلا هغه وخت کې وبم نه وبې د بار څنګه راوړلې یوسف کيان وزید توا شعب ابي طالب او خندمه علاقه دا مسله چې په دې منځ کې دی عبد مناف صاحب وادو کې رب العالمین تعالی څلور بچي ورکړه هاشم صاحب چې داس موږ اوسو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي او عبد الشمس نوفل او مطلب دا څلور زامن هاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د هاشم صاحب خپل نوم چې عامر دی عامر هاشم د ورته څه ویلي انه يحمش الخبز للحجيج وېدم د حاجان د لپاره ډوډۍ ماته ول دومره اوچت سخی په دینو باندې ستدا به مشهور شو نو دې څلور د دې عبد مناف څخه څلور زامنو په دې منځ کې هاشم صاحب د مدینه په طرف باندې لاړ تجارت وکاو د سلمان سره واده وکي دیو زنانه وړي قیمتي زنانه اوچته خو هغه به خلکو له دا ویلې چې کوم انسان زما سره واده کوي طریقه به دی چې د طلاق اختیار بټو زما سره کدا خاون چر د زما خوښ شو چې به ځان سره برقرار ساتم او که خوښ منو شم متصل به طلاقوم اسلام کې دغه مسله ده چې نارینه د طلاق اختیار دی که خاوند وګړي دا که طلاق او که ځان سره وسدي ساتي خو په دې واده باندې د خاندان پوی نه و
هاشم صاحب دغه د مشران په پوی نه و چې هاشم صاحب دغه شان د سلمان سره واده کړی دی او دا په سفر باندې روانو د غزي الاخره چې کله لاړو فلسطین له الته وفات شو. مطلب صاحب ورور هغه په دې خبره باندې پوه چې زما ورور واده کړی سلمان سره وغه ما ورندار ده یو بچیم شوی دی چې هغه شیبه نومېږي. نو په دې منځ کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړه او رااله د سلمان رضی الله عنه خواله ورته ویل چې د اسماء وراره راکړه د هاشم سے بچي شیبه نور باندې کې خو په دې مناسبت یو پالي ونه او رب العالمین دې سپینګیره کا ان ډیر دراز عمر دې الله درکړي هغه ولدا خو نه درکو سلمان ورته کدا تعالی درکم سما په څه خپه کېږي. مطلب سے ورته چې ګوره موږ بادشاہان یو موږ مشتران یو دا بس موږ د مشرک یو دا بک یو دا خو راضي کړه شیبه په خپل مې ویل زنه تر څو پر مې چې مور راضي نه خو مور راضي کړه روانه کې وګ باندې ځان سره کېنول او عربانو کې عادت دا چې به غلامان په زور باندې خصل یو نو جوان ځان بشه ورسره کېنول مطلب سے دی عربانو شکل ولیدو هو دا خدای عبد المطلب غلام دی عبد المطلب راغی هغه ورته چې وای لکم برباد شي د موراره دی حذ ابن اخي دا مې ضرور بچي د هاشم هغه سلمان رضی الله عنه سره واده کړو دی بچي پاتې شوی تاسو به پوی نه وزلاړو هغه راو سورول مې غزه کې وفات دی خو په دې کې دا مشهور عبد المطلب شه په نامه باندې خپل نوم شیبه عبد المطلب شه چې وکانه جسیمن وسیمن ډیر مخورج انسان اوچت قتل لرلو ناشنا سړیو نوفل وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلب وفات شو ټول مشری هاشم خمخ کې وفات شو عبد المطلب شه په لاس باندې پاتې شو چې دا رسول الله نکاح دغه په وخت کې دا ډول ویلي کارونه وشو تاریخ ولا لیکي یو دا چې زمزم وبروتي او بل رسول الله د پلار عبد الله صاحب د وجلو مسله بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبو د جبريل عليه السلام په وزر باندې راوتی د اسماعیل عليه السلام د پاره نو دی بني جرهم د شکار وکي چې څتوري مولي راواخسي په دې کوی کې ورواچول او د سروز در اوسې مور سره به هغه د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راځم شوی په دې کوی کې ورواچول وی څنګه ور باندې پټ کړو د شو پټ ټوپنی ور باندې جوړ کړه خلک مشرالو نو دا ګمان کو چې دا ولا پخوانه غره دی بلې خزعه له هغه وبوري کې دلته وبوي نو په دې وخت کې وس عبد المطلب شه په وخت کې دا وبره وځي د حاتم په دې خوا کې دا ودو پروتو خوب ولیدو یو ملک ورته راغی ورته وی به چې احفر طيبه ودا طيبه چې دا وکنه نو قال دور ته چې ما طيبه سره ویلې شي ایسه په دې وخت کې دا راځي ملګری راځم کړو خبر نه وینا وی بیګه په دې حاتم کې زپروته مده چې خو مولد مال او چا आवाज راګي چې احفر طيبه وکنه ما ورته چې ما طيبه سره ویلې شي نو دې ملګرو ورته وی کدا د الله د خواني الله منو مشرکان و کې دې شي دا ملک تعالی به خوب کړی شو به را شو به او کده شیطان د خوانه دا مسلې نو ختمه خبره دا کې څه خوبونه د عبد المطلب صاحب لو دا ابراهانه کامیدل اگر کا اهل کتاب دی دا مشرکین دي او دی په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام د وجه الله رب العزت کړی دي زموږ نبی الله ډېر عزتمن دی سبب به خوب ولیدو نبی ورته را سړی راغی ورته وی ویلي چې احفر برا دا برا چې دا وکنه دورته ویل چې وما برا سره ویل شي چې راځي چې بیت شي نو درې مشپه به په مغه حاتم کې ودو پروتو ورته ویل احفر مجنونه هغه ځای وکنه چې پاغه باندې خلک بخل کوي دورته ویل چې وما مجنونه سره ویل شي چې راځي چې نو څلورم کړه دی به خو بولیدو عمل ته ودو ورته ویل چې احفر زمزم د زمزم کوي وکنه دورته ویل شي و ما زمزم سره ویل شي نو هغه ورته ویل بین الدم والفرس ودا کوي د شجف ما بین کې چې یو خو وینه ده او بل خو غشیانه او الته یو کارګر چې د سپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خوا کې د میګانو کور دی دا څلور شي په خبره ورته وکړي د ویني او د غشیانو ما بین کې یو کارګر به الته ټنګو وي او د میګانو کور ما غیږي کې دی بس دا راځي چې راځي شو ګنټي منټي لاس سره راوغه حارث یو بچو دی روان کی وېځي کوي کنم کابل راغی وس رب العالمین دعاګانې غواړي چې داسې معلوم کم او صافه ونایله د یمن باشندگان و چې دوی په داخل د کعبه کې دیو بل سره زنا وکړه الله رب العزت یې یوونه کانی جوړ کړه
دا به بری صفا مروه غونډي ونه به زمزم په دی خوا کې راوړل نو دی مکی مشرکانو به کله نظر نه کول د دې په نامه باندې به نظر وکي الته به سروي علالو په داخل د حرم کې به علاله کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره واسطه اوس د اوصاف او د نائلی په نامه باندې دا ذبح کوي نو شکل دا غوا علاله ولا چې چاړي پیراخ کړه لا پورا سه و دینه چې خوشی کړه قانون دار شکل یو قصاب مال علالی او پورا سه ونو جو خوشی کینو هغه دنګونه وای ټوپونه وای چې څنګه دا علاله کړه وینې یو وتا او خوشی کړه دې نه دې دنګونه شروع خو اقځه کې پرې وتا علاله دلته شو په دنګونو باندې الته ورسیدا نور بشراغه د خېټه ورته سری کړه لری وغیرہ د تراوی سالته ورته غشیم پاکړه بس عبدالمطلب سی وای چې مال په خوب کې رااله چې په مابین د غشیانو کې په مابین د وینې کې ولا د منځ کې زیاده زګه وینې دلته تو یشوا او به دنګونه اول مالک ته غشیان الته وس د منځ کې وزیره کارغره غیر سپینو وزر ولې وځي کې ټونګو والا چې دا زیاده عبدالمطلب سی چې کړه خپل ورقه ته میګان ګرځیدا بس ګنټه را واپس په دې ځمانه شروع وکړه د صافونه الی دي بوت په خوا کې عربو سره با شروع کې چې دغه څه ته خو زمونږ د الهو بیزتی کوي ته خو زمونږ معبودان دي او ته په دې خوا کې ورته کندې کني ورته وی ویل چې بس ما خوب لیدلې په دې ځای کې زمزم کویرو با سموي نشي کې د مقابله شروع شو حارث وی ویل چې بچیو د رسول الله کاکا وتر دي خلکو سره داوا او بحث شروع کړه خپل کار کو حارث هغه سره داوی شروع کړي چوڑان شو دی خو شو ما بلار دا کار کې خوب لیدلې او د خپل کنه شروع کړه د نظر وکي ورما چې ما خو ډیر بچي وي چې اوس مې عربو تاسو په مقابل کې دلته ودرولې چې سخت تاسو سره جنگ کړي وي د خپل کوی کنلو دین دا مسله معلومه شو چې ته کړې یو مقصد لري او اخو دی خو خلک ستاسو مخ کې ودرېږي ګوره دا غو سره بزان نه بندای نور خلک دا غو سره پټکر واچو خپل کار کوا د شنه چې تاسو سره خپل یو املا وتړو غيږي ونسي خلک سره په بحث کې واچول کوئی کنلو چې کړه د دې کوئی بیغ دغله ورورسي سرلا یو وری ویل چې الله اکبر عربان پوښتنه کوي چې مقصد پیدا شو چې ګوري دې به زمزم کوئی وروته عربان امراله بجنه قلار شو کوئی کنلو دوه سترو سره اوسې پرتی وغه بکې راويستي توري مراويستي چې دا کله راويستي تاسو مانو چې دلته کوئی دي یو د عربان ورسره لانجه وکړه دا وبم زمنګ دي او دا سره زما په من سره نیمو چې میدان وګټل شي به خلک د شرکت داوی شروع کی عبدالمطلب سے ورته چې نه وبم زما دي او د اسرم زما دي او د توري زما قطن تاسو زما نه شي خسته تاسو زما سره په دې کې مقابله کوله خلانجه جوړه شو عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شونه به ساحرانو کاهنانو لتل ویغو چې فیصله وکړه ماغو فیصله به موږ منو ورته وی ویلې وځي چې زو که خالد بن سعد لا هغه چې فیصله وکړه هغه بس منګي عبدالمطلب زم منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې ده خو لیکن وځ شرک او د دې وحمیت او عقیده ده او کدا سرو باندې څه فیصله وکړه په دې تور باندې روان شو ودا کوم ځای کې دا کہانی بني سعد وی فی اطراف یمن اطراف الشام د شام په اطرافو کې دا روان شو تل مزل کول د عربونو هواته او شام له ونه رسیده په دې دشت کې او بخلاص شوی د عبدالمطلب شیب دی چې وب خلاص شو دغه مرګرم خلاص شو د نور عربان له پښتنه وکړه ویل اوبر راکې چې موږ د تندل مړ کېږو وې کتا سره وب درکو به موږ له سوک راځي زی خپل کار کوي خا عبدالمطلب شه ویل چې تل خو نه کورت لې شو او نه د قشن شام نه شو مړ کېږو خو خود شي چل کوو ټول په اسمه باندې سملو لیوان براشه مات بم کې همتی سړیو د رسول الله خاندان ډېر همتی خلک و قبرونه وکړو چې کوم یو مړ کېدو په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کس پاتې شي کې بچو کلیوانو خړ خو یو کس به خوري تاریخ یو پاتې نشي کلیوانو مات کړی و وی سیدا قبرونه کنل عبدالمطلب سره دماغ کې دا خبره معلومه شو چې لکه څه بلټانو غوې دته پراتو راځي چې پاسونو خانو باندې کواړو په وجه کې وبو ګورو کې دې شي پیدا شي نو په خپل وخت باندې کواړه ولا چې کله دې وکړه کمچینه مترو کور کړی روان شي د شي د خبر شي او علی رب العالمین ور د شي کرامت ولې صادر کې اگر کې کافر ولې نه خو لیکن رسول الله د اکرام د وجه دوخ د په ور سره الله چې نه راويسته چې نه وروته عبدالمطلب سے وہ مشکل دي نور ملګرو مشکل دي څاروي مشکل اغه نور له تاسو مشکل دي نور عربانو سوچو چې لکه په دې سړي کې څه کمال لدا په حق لري ورته ویل شي یا عبدالمطلب په دې ځکه چې د ابو درک نشته رب العالمین تعالی د ابو درکړي دا زمزم ابو مستاشوي تاسو بالکل په دې بحث نه کوو چې بیرته زو را روان شو وې د سرو د تور ما به کې بچ کو
وې په دې باندې فیصله وکړو وې فیصله به څنګه وکړو دوی به د هبل خواله لار هبل د دوی وبته داغه په خوا کې یو منګیو یو بوجي وا پاغه باندې غشي لیکلی او نالته به الله سکته کې چې کوم غشي به راوي سو پامه باندې فیصله کوله په یو غشي به لیکلی او چې منکم دا سړی تاسو نه نسب په معلومه بل باندې به لیکلی او چې من غیرکم بل باندې به لیکلی او چې ملصقم بكم بل باندې به لیکلی او چې نعم په بل باندې به لیکلی او چې لا بل باندې به لیکلی فيه الخير فيه البرکه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړي دغه خوانلانو عبد المطلب اوس قراندازي کوي دوه غشي ځان له انتخاب کړ تور دوه غشي د کعبه د لپاره انتخاب کړ زیړه دوه غشي د دینور عربانو لپاره خاص کړ سپینا ورازي دغه غشي به وګورځو چې د چا غشي وروته بس د اسره زرو توري دغه شوي وډیره کړه شیخ شکل وګورځو له اصول په ورکړه من جاور لا د بل بل خوا کې پروتو شیخ شي راويستا څلور غشي وروته دوه د کعبه وروته زیړه او د عبد المطلب شي وروته تورا او عربانو هم څخه کړ پاتې شو عبد المطلب شه د بس سوی راواقص د سترو زرو د ماته ماته کړو دا اوس په نشي پکې وا ټول د بیت الله په دروازه کې ولګولې وځه څه کوم د دې وجه دا سوالم دی چې هغه کوم انسان دی چې د کعبه په دروازه کې د سترو زرو لګول هغه ول نه کړی عبد المطلب شه کړی دی دغه پوره د زمزم مسله پیدا شو زمزم ډېر قیمتي وبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما او زمزم لما شربا د زمزم وب چې په کوم نیت باندې چا وښ کړي مکه فیصله وسره الله کوي امام سیوطی فرمایي ما په دې نیت باندې وښ کړي چې الله مال علم راکا دومره اوچت علم الله ورکړي چې داغه د حافظانو شو ورکې اندروبا په یو موضوع کې چې علماء اختلاف دوه په کتابونو لیکل رسول الله فرمایي خوراک دې اسکاک دې جراثیم نه پاک دي کلونه ځان سره په بوتل کې واچو خرابېږي نه اوچت قیمتي وبدي دي کې دوه مواقع دا وشو د عبد المطلب شیبا د بچینو لس بچین د عبد المطلب شیب دي څوک د اشپق نارینه څلور زنانه او څوک بالعکس نارینه کې مقوم دي زبیر دي صفار دي حمزه شیبو عباس شیبو ابو طالب ابو لهب او په دلوريان کې ام حکیم چې هغه به زم ویلې عاتقه اروا ام امه دا له اولاد وو لیکن دا ویلو چې چیرته مال لسم بچي رب العالمین دا کې زبا غ نظر کومه عربانو د شنه نظرونه کول نه ناروا رب العالمین ورته لسم بچي چې ورکی عبد الله سي ورکی چې هغه محمد رسول الله پلارو دا ورته الله ورکی چې کله ولې دا بچي ډیر قیمتي بچي او یو کشره بچي او ډیر محبت مشترکو دي پلارو مينم کوله او نظر هم کړو چې دا به زواجنه نو په دې کې اوس کنه نظر پورا کړي عبد الله رحمن سے جو آتے اور باندې سره ورغلې دي او کني پورا کېل دي نظر کړي دي او قانون دار حدیث کې راځي ابن ماجه کې چې النظر عباده نظر چې کله وکي هغه پورا کوي کپناوا کې نظر کپناروا کې نظر نو په اسلام کې طریقه دار چې قسم کفاره ورکي نو دای چې کله راوسو دي صفا دغه خواله صفا مروه دي اساف خواله او نایلی دي بوت خواله چې دا وزو وجنه عربان ورته دا کار نشي کولای عبد المطلب شي چې ما نظر کړي وکتا نظر کړي سبب عربانو کې دا سنت راځي چې عربانو کار د شو لکه سم پیغمبر کار خلکو له دومره احترام کولو بیا به ارسل لسم بچي وجه موږ له بلوي مصیبت جوړ کی دا وجه نه اې دې مبارک موږ زو او د عرافه الحجاز نه پښتنه کو چې کوم د حجاز هغه منتري ده کاهنه خودوی وجه ما غوي نه وې تر دې پورې چې عبد الله سي براو سو د توري گزارې برابر باندې کو توري چې پیرا خوشکله به د قصر ولګېدو ما ماګانو ډېر مخالفت کو چې نشو وجلې دا عبد الله سي بيونم دم دي عبد الله الاشج په دې سر باندې زخمی شوی مو بالکل وجل عبد المطلب شوی ما نظر کړی دی خود عرافه الحجاز خپل شکل رااله ورته وی دا کوم ځای کې دا وی مدینه کې چې مدینه منوره لړله مدینه رسول الله وی هغه کوم ځای کې وی خیبر لاله دا خطبه نو میدا چې کله عربان دغه خواله چې وستي باره کې موږ ته څه مسله کوي دا اوښنو کنه بل شي وکړو هغه ورته ویل چې زما جنات او پیران خو نشته چې کله سبا رااله به راشي سبا به رااله وېڅنه سره کړي وینه سره موږ دا کړی چې موږ به دا بچي وښنو وس دا نور عربان ما سره به دي کې مخالفت کوي خاص کر دالک ماګان نو هغه پیری ورته ویلې وې چې پتا څو کې وسله راځي چې بل څوک وښنه څومره دیت ورکوي ویل سو خان وې دا عبد الله نه سو خان ورکه بس کوی نه وښنه دا کافی ده قران دازي وکي قران دازي چې وکړو اسره پچا دا قرب د عبد الله سي په سر راوخته داغه په ځبانه ویل سو خان ته کې خو بیا به قران دازي وکړ بیا به دا پچا د عبد الله سي په سر وته بیا به تل سودا کړو خو حتی نبی ول ورسېدا
چې کله لسم کرات قران دازي کوله ایسه را پچ پرې وکانو باندې ورو وتا یو دم خلک خوشاله شوې کې خیره په دې وخت کې خو عبد الله اوس بچ شو اد عبد المطلب نشه کارونه شو د زمزم وبم کې راوتی او کې دا بچم بچ پاتې شو او حالانکه هغه دومره خوري وبو ته شو مسله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به حج راغلی او عباس فضل لوي چې د کور نه ورته وبر راوړل نه امدغه وبم مال راکا اې د عبد المطلب اهلا وتا سو په ډیر کار کې لګي کزه درشم تاسو سره کومه کوم بیا به داخله زما په تابعداري کې راشي سبا تاسو د سلسله به چین شي یو هغه نعمتو د زمزم دوبو او بل د عبد الله سره د بچ کېدو عبد المطلب شوی قسم بالله چې درې کړ د نظر سے پورا کومه نظر کړه خو چې درې کړتی وکي درې کړه دا قران دازي په دې وخانو باندې وروته د سونو په ځای باندې دوه وخان حلال کړه عبد الله سے پات شو وخان چې کله لال عبد المطلب سے اعلان وکړي جسمه خاندان بینو خوري ک څاروي خوري ک زناوري خوري ک خلک ګوري څومره کوکې دی وړي وې دي خلکو مزي وکړي په دې کوکو باندې د 25 کلو په عمر باندې عبد الله صاحب چې محمد رسول الله پلار دی عبد المطلب صاحب چې درسه واده کوموس داربان ودونه د شو چمدانن به جرګه په وکړه بس بیګاله واده کله شپې به جرګه په وکړه سبب واده د شي بنو چې دومره کال انتظار پکې وشو دا به وزیر په ځای کې مقرری کې بیا رئیس مقرری کې ځان له کور جوړي وظیفه باغله بیا به دا واده کینا به تکلفه روان شو د اوچته زنانه سره چې اشرف الناس نسبا په عربو کې ټول عربانو کې اوچته زنانه په اعتبار د نسبه دیانتن په دیانت کې خلقن په اخلاقو کې هغه محمد رسول الله مور وا امنه بنت وهب ابن زهره ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن بحر یا فهر چې دام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تر پلوریانو کې راځي پورته خاندان تر بورانو کې نو دغه د وهب پلار لور روان شو چې اوس مې دی بچی له واده کوم عبد الله سي بن الله سنشنی ولې په دلار کې وزنانه و چې فاطمه نومې ده یا برا دا د ورقه بن نوفل خور وا ورقه بن نوفل دی ویلو چې په اخر زمانه کې عربانو کې به یو پیغمبر راځي واغه به د ټول جهان پیغمبر او اخره نبی به نو دې چې دا تاریخ دغه نه اوریدل او چې عبد الله تندې ولیدو په دې تندې کې د عبد الله سب د نورانیت خوځېدو را خوځېدو رڼا په کتل راتلا طلب ورنو کې ورته وی چې یا عبد الله ما سره نکاح وکا وې زه نکاح کوم تاسو سره وجه دار چې زه پلار زما لاس په خپل لاس کې نیولې نه د پلار مخالفت کولای شم او نه پلار پرې خودلې شم پلار چې مال کوم ځای کې کزه کې ځای منم وې چې نکاح ما سره نه کې راځه بیا خو زنا سره وکا ځکه هغه ولې چې دا نور مسما خو الله نقل شي عبد الله سي ورته ویلي وې د انسان شرف او اکرام دار چې هغه د خپل دین او د خپل عزت لحاظ وکړي زنا خدا ناروا شي دي څنګه زنا وکم خلاړه د امینه رضی الله عنها سره واده وشو چې کله واده وشو عبد الله سي په دې وخت کې هم بسری سره وکړه الله رب العزت اقرانا چې د پتندې کې و د محمد رسول الله ورنقل کړ د حاملې د دې امینه حمل هغه ته ولګېدو بیرته چې عبد الله سي په دلار باندې راتلو فاطمه یا د قشند بر سره قتل وشو هغه ورته التفات نه کو وې پرون د زمانه د نکاح د زنا طلب کونن مال ګورم نه دا ولي وې پرون ستا پر تندې کې ورنا ونند کې هغه رڼا نه ښکاری او هغه رڼا د محمد رسول الله رڼا و ورس ان شاء الله خبره کو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نور دی وسپن بشر دی ذاتن دا بشر دی په اعتبار د ذات خو حمل واغسو عبد الله صاحب هغه ماګانو خپل روان شو مدینه منوره طرف لا تبور باندې ال عیسی مال وفات شو نابغه الجعدی په کور کې دفن شو نو بدی کې دوه قول دي چې یا خو رسول الله د پلار نه یتیم پاتې شو په حالت د حمل کې او یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دوه مې شو په عمر باندې و چې هغه وفات شو ربيع الاول په میاشت کې دا پیدا شوی دی تاریخ له حاصله بدی کې اختلاف دي چې دا څوم کله څوک نه هم څوک بل اورس لیکن د دې ابرهه پوهچې د مکه باندې حمله کوله د نبی کریم علیه السلام د پیدایښت نه 55 ورځې مخکې دا د رسول الله ارحاسات دي او د عیسی علیه السلام نه تقریبا 500 یو کال ورسره راغلي دي اې دی وجنا اې دی ابرهه د حمله د محرم په میاشت کې شو د ربيع الاول نبی کریم علیه السلام د مور په حمل کړي چې عبد الله سے وفات شو یا د دوه میاشتو په عمر باندې وو چې دا دنیا لراغه بل شهر شبیل به ان شاء الله هغه امور بیان کو کچیر د ژوند باقی چې پیغمبر علیه السلام پیدا شونه په دنیا کې کم انقلابات رااله الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. ده شفتنا ان شاء الله سبب